سلامونه قدرمنو. په دنیا کې د یو انسان ژوندي انسان لپاره څلور عوامل ډیر ضروری دي، څلور خصوصیات ډیر ضروری دي. یو دا دی لیدل، دید کول. یو انسان چې ویني، یو عمل ویني، په هغه باندې فیصله کوي چې یار دا ښه کار روان دی که غلط کار روان دی. زموږ د پښتنو په سترګو هم په لاس ایښول سوي دي، سترګې به پټې ساتي، دید به نه کوي، چاته به نه ګوري، پر دې هم پابندي ده. دویم عمل دی خبرې کول، سوالونه پورته کول، سوال کول. موږ پښتنو ته مشرانو، لیډرانو، پوهانو دا ویل دي چې دوی به مجلس نه کوي، په مجلس کې به خبرې نه کوي. یو سړی به غږیږي، دوی به هغه ته غوږ نیسي او هغه لاره به مني. له اورېدلو پس که تاسې په دماغ کې کوم سوال پیدا کېږي، دا عبث عمل دی، دا سوال مال دا پرېږد، دا کار صحیح کار نه دی. دریم کار چې دی هغه چې انسان هوسا کوي هغه لیکل دی. لیک دا یو غټ طاقت، یو غټ پاور دی. د دې لارې انسان خپل ځان ته ډېرې ګټې راوړي. موږ پښتون تقریبا لا علمه دی، تعلیمه پاتې سوی دی. څلورم چې دی د خبرو کولو طاقت. اوس چې زه چې کومې خبرې کوم، دا خبرې هم ډېر غټ طاقت دی، ډېر غټ پاور دی. د پښتنو خولې هم تړل سوي دي، هغو ته ویل سوي دي تاسو به خبرې نه کوئ، سوالونه به نه کوئ، پټه خوله به کښېنئ. بل پښتنو ته خندا، دا هم مطلب عبث عمل ښول سوی دی. دا سپکاوی دی چې په یو مجلس کې په یو ځای کې سړی خاندي. او ژړا د بېغیرتي عمل ښودل سوی دی چې ژاړئ به نه، دا د بېغیرتو خلکو کار دی. یعنې یو مجبور پښتون که د یو چا دروازه وټکوي او ورته ووایي، خپله مجبوري ورته بیان کوي چې زه له لوږې وړم، ما ته خو د ماښام ډوډۍ راکړه، دغه مجبوري د پښتانه لپاره پیغور دی. دا سړی به ټول عمر پیغور ورته کوي چې ته خو ډوډۍ نه لرې په کور کې، تا زما دروازه را وټکوله، ته خو زما ودر ته مجبوره یې. د پښتانه په کور کې مشر د کور له ټولو خلکو واک اختیار اخیستی، که لس دی که 12 که 20 دی. هغو تک نه ورکړي چې دوی خبرې وکړي یا سوال وکړي یا د ده مخ ته وخاندي. پر دا یې پابندي لګولې ده. داسې زموږ لیډرشپ چې دی، زموږ مشران چې دي، پوهان چې دي، هغو هم په مجلسو کې د پښتانه پر خوله لاس یې پرېښودي چې خبرې به نه کوي، سوال به نه کوي. موږ پښتون بې خولې، بې ژبې، بې سترګو ساتلی دی. نو زموږ مشرانو، زموږ پوهانو لیډرشپ پښتون معاینه کړی دی. پښتون د لیډرشپ او مخ ته خبر نه سوی کولی، خندلی نه سوی، ژړلی نه سوی. زه وایم که تاسو له پښتانه معاینه جوړوئ، د معاینې څو حقوق دي. په نس به مړوئ، ډوډۍ به ورکوئ، جامه به ورکوئ، ګرمه بیا ساتئ، د بجلي او د ګیس بل به پرې کوئ، خونه به ورکوئ، هر ضرورت به پوره کوئ. نو پښتون که تاسو پټه خوله ساتئ، خبرو ته یې نه پرېږدئ، سوالونو ته یې نه پرېږدئ، کم از کم په نس خو یې موړ کړئ، د بجلي او د ګیس بل خو ورکړئ، د څښن پاکې اوبه خو ورسوئ، ټول ضرورتونه یې پوره کړئ. نه خو هم پر میړه باندې یو حق لري. نو دا کام که تاسو بې خولې او بې ژبې ساتئ، پټه خوله یې ساتئ، نو ضرورتونه خو پوره کړئ، ضرورتونه خو پوره کړئ، ډوډۍ خو ورکړئ، په نس خو یې موړ کړئ.